سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، بیا هم یو ځل بیا د نوی درس سره مال احمدزی ستاسو په چوپړ کې یم. دوستانو، دا نوی درس چې دا هم تاسو ته ما انتخاب کړی چې دا موضوع لږ ذرکې مختلف اوسیږي. د هغه درسونو څخه لږ په فکر هم تغییر وکړي، لږ په نوی موضوع باندې پوه شئ. البته دا هم دی کې هم ځینې سوالونه راځي، تاسو ګورئ. دا ځلې به زه تاسو ته کوم درسونه چې جوړوم له پښو مې سکوخ ده. پښو مې سکوخ چې ته ویل کېږي، دا هغه کومک اولیه ته ویل کېږي، یا هغه کومکونو ته ویل کېږي چې یو څوک د بیړې په حالت کې تاسو وینئ، یا د بیړې په حالت کې هغې ته کومک کوئ. د مثال په توګه د هغه نه وینې ځي، د هغه مثال د خبرې بېهوشه یي، هغه حادثه کې حادثې په حالت کې خونریزي لري، د وینې تګ ډېر زیات وي او تاسو کوشش کوئ چې هغه وژغورئ د مړینې څخه، نو دغه حالت ته پښو مې سکوغ وایي په فرانسوي کې. صحیح ده دوستانو؟ نو دا ځلې ما تاسو داسې ویډیو جوړ کړی ده چې د دې په باره کې به یو څو سوالونه یا یو څو ویډیوګانې به جوړ کړم. په دې باندې به تاسو ښه پوه شئ چې که چیرې تاسو یو حادثه کېږي، یو څه نه کېږي، نو تاسو به څه برخورد کوئ په هغه حالت کې. نو د دې نه مخکې چې وخت هم ضایع نه شي، راځه نوی درس ته شروع کوو. د دې سره ملګرو، چینل سبسکرایب ځان نه مه هېروئ او دوستانو سره یې شیر کړئ چې ټول مینوالو او ټول ملګرو چې څوک غواړي کود د لغو پاس کړي، د دې نه برخمن شي. Je suis témoin d'un accident de la route. La personne accidentée me dit qu'elle a mal au dos et qu'elle est mal installée. Je peux la déplacer? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je la déplace, elle risque des lésions corporelles irréversibles. Oui, réponse C. Non, réponse D. ښه ملګرو، دلته کېدای شي زموږ تاسو ځینې ملګري اوسیږي چې هغه دوی په فرانسوي دومره زیات قوي نه وي او په فرانسوي باندې ډېر نه پوهیږي، خو همدغه موضوع دپاره زه د هر سوال تاسو ته کوشش کوم چې ټکی په ټکی توضیح کوم، تشریح کوم او تاسو پرې پوره پوه کوم. نو د همدغه موضوع دپاره د ویډیوګانې لږ طولاني کېږي، لږ اوږدېږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ دغه ویډیوګانو نه راضي اوسئ، او که چیرې راضي یاستئ، خیر دی، یو تمز اپ ورکړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، کومنټ ورکړئ، ووایئ چې ښه ده، خراب ده، یو څه د ځینې خلکو خبره څه تشویق هم کوي چې یا پازیټیو یا نیګیټیو، یا ښه ده او یا خراب ده. صحیح ده؟ نو ملګرو، که چیرې تاسو بیا په دومره اوږده ځینې سوالونه راځي چې که ځینې دوستان یي هغه دې په فرانسوي کې دومره تکړه نه یي او بیا پوهیږي نه پرې، خو په مجموع کې زه تاسو پوه کوم چې څه مطلب ده او څه نه ده. دلته داسې سوال شوی ده: Je suis témoin d'un accident de la route. وایي زه د یو اکسیډنټ شاهد یم. صحیح ده؟ La personne accidentée m'a dit qu'elle a mal au dos. هغه چا چې اکسیډنټ کړی ده هغه وایي چې زما شا یا زما ملا درد کوي. et qu'elle est mal installée. هغه وایي ډېر بې سره ناسته ده یا خرابه ناسته ده. صحیح ده؟ Je peux la déplacer. آیا زه کولی شم چې هغه د یو ځای څخه بل ځای کې کېږدمه؟ مطلب دا ده چې که هغه خپه یې ماتوي، که د هغه لاس ماتي، که د هغه سر ماتي، که د هغه مثال د خبرې وینه ترېنه روانه ده او تا ته یې وویل چې زه ډېر خراب ناست یم، ما د دغه ځای څخه بل ځای ته انتقال ورکړه. نو د دې مطلب څه شی شو؟ دا شی شو چې کله هغه زخمي یي، کله هغه ژوبلي یا ژوبلی یي، تاسو اجازه نه لرئ چې هغه مریض د هغه ځای څخه ایسته کړئ. اوس به ځینې ملګري ووایي چې ولې؟ د دې جواب به زه هم تاسو ته ووایم. په همدې سوال کې هم شته. نو اول خو د دې جواب به دا واخلو چې نه. صحیح شوه؟ جواب یې دلته تاسو ته ښودل شوی ده: وبخئ، si je la déplace، که چیرې زه هغه بې ځایه کړمه، elle risque de lésions corporelles irréversibles. آیا داسې خطر شته چې هغه مثال د خبرې لیزون کورپورال، مطلب د هغه د بدن هغه بدن ته خطر یا د هغه د مرګ خطر چې هغه دوباره بیرته تاو نشي. نو مطلب یې دا شی ده که چیرې یو څوک زخمی کیږي د موټر د ټکر د لاسه، یا به یې خپه ماتي، یا به یې لاس ماتي او د هغه ځای نه ډېر تیزه وینه روان اوسېږي که نه،
نو هغه د امکان په صورت کېږي چې مثال د خبرې هماغه بانټ د هغه دغه کوم رګ د پاسه راغلی وینه یې درولې، یا مثال د خبرې کوم ایربګ راغلی د هغه رګ یې ټینګ کړی هغه ځای نه وینه نه ځي. صحیح ده. خو درد به کوي هغه کس ته. نو دا کس استاد ته دا خبره کوي چې ما د دې ځای څخه ایسته که زما ملا درد کوي او زما وضع خراب ده، زما د دې سیټ نه بل سیټ ټکه. کله چې تا دته کومک وکړه، د خپل په نظر ته خو کومک کوي که نه، تا اخلي دا د دې سیټ نه هغه سیټ ټکه یا د دې د موټر نه یې وباسې، د دې کوم ځای چې زخمي ده، دا کوم رګ چې قطع شوی ده، د دې د وینې تویېدنه یا د دې د وینې تګ زیاتیږي. او دا په خبره تاسو خپله ښه پوهېږئ چې د انسان نه وینه زیات لړ سي هغه مړ کېږي. صحیح ده که نه؟ نو آیا وایي په دغه حالت کې داسې مونږ په دې اول برخه کې ورته ویلي ده چې آیا مونږ هغه بې ځای کوو؟ نه. په دوهم برخه کې څه ویلي ده چې آیا که چیرې مونږ هغه بې ځای کړو، آیا د هغه بدن ته یا د هغه ژوند ته خطر موجود ده او که نه چې هغه بیرته نشي تاویدی؟ بالکل همداسې ده. صحیح ده. نو زمونږ بي او A او C جوابونه صحیح ده. نو ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه موضوع پوه شوی اوسئ. او که چیرې پوه نه یاستئ خیر ده، تاسو کولی شئ چې دا ویډیو بیا سره واورئ او د دې په موضوع باندې ښه ځان پوه کړئ. صحیح ده. دوستانو کوم شیان چې زه تاسو ته وایم دا ټول شیان دلته بیا دوباره تاسو ته په فرانسوي لیکل شوی ده. د همدغه موضوع لپاره زه تاسو ته هر څه ټکی په ټکی او ډیر آهسته آهسته په ښه طریقه وایم. خیر ده که ویډیوګانې اوږدېږي زه تاسو نه معذرت غواړم په دې باره کې، خو زه غواړم چې تاسو په هر موضوع پوره پوه شئ او پوره ستاسو مغزه خلاص شي، چې بله ورځ که چیرې داسې یو سوال یا داسې یو حادثې ته برابرېږئ تاسو باید کومسې عمل وکړئ. صحیح ده. ګورئ هماسې کومسې چې ما تاسو ته وویلې وایي د دپاره چې ګوره انبلیسې ایوانچول pour éviter un hémorragie. هومراژي چې ته وایي د وینې تویېدو ته ویل کېږي، او بلیسې کله چې زخمي کېږي هغه بلیس که نه. نو وایي کله چې یو څوک زخمي کېږي د هغه د وینې تویېدو امکانات ډېر زیات دي. مطلب دا ده چې د هغه وینه به زیات تویېږي، د هغه وینه زیات به ضایع کېږي. او کله چې هغه زخمي اوسېږي ته د یو ځای څخه واخلې بل ځای ته یې ویسې، د هغه یا رګ خطا کېږي یا مثال هر څه امکانات یې کېږي. نو دغه دپاره کله چې حادثه کېږي تاسو به زخمي د ځای نه بل ځای ته انتقال نه ورکوئ، یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده چې یوه خبره یې دا و چې تاسو به د هغه ته به که چیرې تا نه غوښتنه کوي چې ما د دې څخه بل خوا ته ویسه، تاسو به هغه سره کومک نه کوئ د دغه شی. او په دوهمه برخه کې دا خبره ده چې هغې ته به دا خطر برابرېږي چې هغه بیا دوباره تاسو جبران کولی نه شئ، هغه خطر دوباره تاسو بیرته ګرځوی نه شئ. صحیح ده که نه؟ نو دغه دوه موضوع دپاره دا دوه خبرې یا دا سوال جوابونه ده. La position latérale de sécurité, PLS, se pratique sur une personne qui respire, oui, réponse A, non, réponse B. Inconsciente, oui, réponse C, non, réponse D. خملګرو بیا هم دا سوال داسې شوی ده la position latérale de sécurité یا PLS ça pratique sur une personne qui respire. دغه پوزیشن لیترال د سکیورټي کوم حالت ته ویل کېږي؟ ما تاسو ته دغه باره کې یو عکس راغیستی ده، تاسو به یې دا عکس وګورئ چې کومسې حالت ته ویل کېږي. ګورئ ملګرو تاسو همیشه دا په یاد ولرئ په کورو کې زنانه شته، مردانه شته، مشران ده، کشران ده، ملګري دي، هر څوک ده. ځینې خلک ده چې د وینې فشار یې پورته وي، ځینې خلک ده ډایبټیز لري لکه شکر لري که نه، او داسې نور مشکلاتونه ده. کله چې داسې یو مشکل دوی ته جوړیږي هغه دوی نشي کولی چې تنفس وکړي، یا هغه دوی بېهوشه کېږي، یا د هغو خلکو باندې د زړه عمله راځي، د قلب عمله راځي او هغه دوی خطا کېږي. نو تاسو په دغه حالت کې دې خلکو سره څه شی کوئ؟ صحیح ده. دغه کوم حالت کې چې ته یا دا زنانه ګورې یا دا مردانه ګورې یا دا ماشوم ګورې یا دا کارټون عکس ورته وایې که هر څه وایې، دغه حالاتو ته لیترال پوزیشن لیترال د سکیورټي ویل کېږي. چې په دغه حالت کې به تاسو څه کوئ؟ تاسو مریض اخلئ، داسې تقریبا لاس به یا ښي لاس یا چپ لاس به داسې اوږده کوئ،
سر به یې راوړی د هغې سر ته برابره، د هغه لاس د پاسه بږدی او کوم یو تصویر به تاسو لکه دا زنانه تصویر به واخلم. ګوره یو لاس به داسې اوږده کوئ ورته، سر به یې د هغه د پاسه ږدئ او د خپې به یې دا شانتې برابروئ او د هغه دا بل لاس به داسې مخې ته ږدئ. اوس به ځینې ملګري ووایي چې ولې دغه حالت کوو دې ته؟ دا حالت ځکه کوئ چې د ده د تنفسي لاره صفا پاتې کیږي، یا د دا تنفسي کوم نلونه چې ده یا کوم کرپندوکي چې د ستونې ده دا صاف پاتې کیږي او دی کولی شي چې تنفس وکړي. نو دغه حالت ته څه وایي؟ پوزیسیون لیترال د سکیورټي. خدای دې وکړي چې تاسو په دغه لغت باندې پوه شوي اوسئ. اوس ځو بیرته خپل سوال ته. ګورئ په دې سوال کې دلته بیا تاسو ته ویل شوی ده چې پوزیسیون د سکیورټي لیترال د سکیورټي چا باندې عملي کیږي؟ کی ریسپیر، هغه څوک چې تنفس کوي. هو، کله چې یو سړی تنفس کوي او هغه مشکل پیدا کوي، لکه مخکې مې تاسو ته ویل د څه شي مشکلي، یا د قلب مشکلي، یا مثال د خبرې بېهوشه کیږي، مثال مرګی نیسي زموږ تاسو په خبره، هغه خطا کیږي او هغه بېهوشه کیږي، نو تاسو به څه کوئ؟ هغه حالت ته برابروئ. صحیح ده چې د هغه د ستونې لاره بنده نشي او هغه زندی نشي. خدای دې وکړي چې تاسو زموږ دغه درس نه لذت ویسئ ملګرو. ورپسې په دوهمه برخه کې دلته داسې ویل شوي ده انکانسیانس. دغه هماغه تصویر حالت وایي، یو خو په هغه چا باندې عملي کوو چې هغه تنفس کوي، یوه خبره، او دوهمه خبره دا چې هغه انکانسیانس اوسیږي. مطلب دا ده چې هغه بېهوشه اوسیږي. نو کله چې یو سړی بېهوش اوسیږي او تنفس کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه تصویر چې ما تاسو ته وښوده په هغه حالت کې هغه واچوئ تر څو پورې چې هغه اطفائیې یا پمپیې را رسیږي، او نور به باقی مانده کار چې ده هغه دوی کار ده چې څه کوي او څه نه کوي. Suite à un accident ayant entraîné des dommages physiques, j'appelle le 17, réponse A, le 112, réponse B. Je donne de l'eau aux victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو بیا هم هماغه پخوانۍ خبره ده. سویت ان اکسیدان ایان انخنه د دیماژ فیزیک. کله چې یو حادثه وشي او فیزیکی صدمه تاسو ته ورسیږي، یا فیزیکی زخم شي، یا فیزیکی صدمه تاسو ته ورسیږي، یا مثال دا چې یا تاسو بدن جبلیږي یا تاسو موټر خرابیږي، په هر صورت چې تاسو حادثه کوئ څه وکړئ باید ژاپل زه به زنګ وهم چاته 12 ته که 112 ته. په دغه حالت کې چې تاسو حادثه کوئ، تاسو موټر خدای دې نه کړي حادثه کوي او یو مشکل جوړیږي، یا تاسو زخمی کیږئ یا تاسو موټر خرابیږي، نو په دې حالت کې به تاسو 112 ته زنګ وهئ په فرانسه کې. ښه دوستانو په یاد وساتئ 112. صحیح شوه؟ په دوهم برخه کې سوال داسې شوی ده ژدون د لو او ویکتیم. کله چې دغه حادثه د کوم د موټر ټکر وشو، نو زه اوس به د زخمی ته څه ورکوم؟ لږ اوبه ورکوم. دوستانو په یاد ولرئ لکه مخکې مې چې تاسو ته په اول سوال کې ویل چې تاسو اجازه نه لرئ چې زخمی د ځای نه واخلئ بې ځای کوي، د خپل سیټ نه واخلئ بل سیټ ته یې واړوئ. همدا شانتې تاسو اجازه نه لرئ چې کله یو موټر ټکر کوي څوک زخمی کیږي تاسو هغه ته اوبه ورکوئ. اوس به بیا ملګري وایي چې ولې؟ ګورئ زه تاسو ته سوال هم وایم جواب هم بیرته تاسو ته ښیم. اوس به ملګري وایي چې ولې ښایي اوبه نه ورکوو؟ اوبه ځکه نه ورکوئ چې په دغه حالت کې امکان لري چې د دې په سږو کې یا د دې ستوني لاره کوم مشکل پیدا کړی اوسیږي، او ته چې اوبه ورته ورکوې دا بې ځای لاړ شي. بې ځای نه مطلب دا ده چې امکان لري د اوبه دی چې څکي د دې سږو ته لاړ شي. صحیح ده؟ یا مثال داسې کوم نور مشکل جوړ شي، نو د دغه موضوع لپاره تاسو به دته اوبه نه ورکوئ، په هماغه حالت کې ساتئ. بهترین لاره یې څه شی ده؟ تاسو ورسره خبرې وکړئ. تاسو مثال خبرې وخوځوئ، لکه مثال یا به په سینه لاس داسې کېدی وخوځوئ یا لاس یې وخوځوئ، ورسره خبرې وکړئ چې څنګه یې دغه اطفایه را رسیږي، دا کېږي دا کېږي دا کېږي. صحیح ده؟ دا شانتې خبرې به ورسره کوئ.
او دا د بل موضوع خبره ګورئ دلته د اوبه نه ورکول څه مطلب د پاره ده ګوره دلته تاسو ته ښودل شوی ده کله چې تاسو اوبه ورته ورکئ که نه empêcher une éventuelle opération médicale کله چې تاسو اوبه مریض ته یا هغه زخمی ته ورکوئ صحیح ده هغه د څه شی لامل ګرځي د دې لامل ګرځي که چیرې ډاکټر ته وړي یا شفاخانې ته وړي ډاکټر بیا هغه عملیات کوی نشي صحیح ده ولې عملیات کوی نشي ځکه چې هغه اوبه څښلې دي صحیح ده دوستانو ښه په یاد وساتئ دا کوم معلومات چې زه تاسو ته درکوم دا ښه صحیح خپل مغزو کې وساتئ دا به تاسو ته ډېر ګټور وي او ګوره هماغه په مخکینی زما خبره ده تاسو به ورسره کوشش کوئ چې تاسو ورسره خبرې کوئ je leur parlais parler réassurer د دې لپاره زه هغې سره خبرې کوم چې هغه مطمئن کومه د هغې سره مطلب دا ده چې هغه هوښیار وساتي هغې سره خبرې وکړي هغې ته ووایي چې داسې ده داسې ده داسې ده صحیح ده نو خدای دې وکړي چې ستاسو په دغه موضوع باندې ښه مغزه او فکر هم خلاص شوی اوسي Il est conseillé d'effectuer un pré-diagnostic des victimes avant d'alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. بیا هم ملګرو داسې سوال شوی ده il est conseillé d'effectuer un pré-diagnostic des victimes avant l'alerter des secours یا les secours وایي دا مشوره ورکول کیږي او یا دا تاسو ته داسې ویل کیږي چې تاسو مخکې نه تشخیص کوي مخکې نه په دې ځان پوه کوي صحیح ده چې ویکتیم یعنی قربانی یا هغه څوک چې زخمی شوی هغه څه مشکل لري څه شی شوی ده څه چل پې شوی ده څه مشکلات لري صحیح ده بال هغې نه بیا به ته هغه پومپیې ورته وایې یا اطفایه ورته وایې یا هماغه کوم د اطفایې موټر ته به ته زنګ وهې یا اطفایې ډپارټمنټ ته به زنګ وهې صحیح ده نو وایه دا خبره صحیح ده او که غلط دا خبره بالکل صحیح ده کله چې یو موټر ټکر کوي ګورې زه به تاسو ته په ساده ژبه ووایم کله چې یو موټر ټکر کوي تاسو به ډایرکټ نه اخلئ خپل ټلیفون زنګ به نه وهئ چې هلکه فلانکی ځای کې داسې ټکر وشو او 10 کسه یا 20 کسه پکې مړله نه تاسو به داسې کوئ چې مثال یو ځای کې ټکر وشو دوه موټرو ترمنځ تاسو به کوشش کوئ چې هغه ځای ته ځان رسوئ لاړ شئ د هغه سر پورې ودرېږئ موټر کې وګورئ چې څو کسه ده یو کس ده دوه کسه ده درې کسه ده د هغه ډریور حالت وګوره وینه ځي ترې د هغه ساه بندېږي هغه بېهوشه ده څه مشکل لري صحیح ده بال هغې نه په دغه شیان دی چې ځان پوه که تلیفون دې واخله 112 ته زنګ وهه چې داسې یو حادثه شوی او په دغه ځای کې شوی ده او څوک چې قرباني ده یا څوک چې زخمی شوی دغه مشکلات لري نو هغه دوی زر تر زره په هماغه طریقه به هغه ځان هلته رسوي درته صحیح شوه د دې جواب وي ده ملګرو بیا هم که چیرې تاسو چې ځینې شیانو کې شک لرئ د ځینې خلکو خبره که په انګلیش خبره که چیرې کوم شی کې ډاوټ لرئ شک لرئ تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ او دا نور معلومات تاسو په خپله بیا یې ولولئ خیر ده Témoin de la scène de l'accident, je suis obligé de communiquer mes coordonnées. Oui, réponse A. Non, réponse B. اوس ملګرو داسې ویل کېږي چې زه تیموا شاهد ته ویل کېږي ښه شاهد باندې خو پوهېږئ چې یو څوک یو حادثه ګوري په سترګو دې ته شاهد ویل کېږي که نه په پښتو کې ورته شاهد یا شاهدین وایي که نه که زیر زیات شي شاهدین ورته وایي وایي زه د یو حادثې د واقع کېدو شاهد یم je suis obligé de communiquer mes coordonnées زه مجبور یم چې دغه خپل ځای د خپل کوم ځای کې چې زه یم د دې کوارډینیشن یا د دې ځای پومپیې ته ووایم آیا ووایم او که نه بالکل به وایئ صحیح ده نو مطلب دا ده که چیرې مثال د خبرې تاسو اوس د پاریس نه بوغدو ته روان یئ او مثال په 10 کیلومتر کې چیرته حادثه وشو د کلي نوم د مثال بوزنګویل صحیح ده مثال یې وایم زه البته 100% مطمئن یم خاص مثال مې تاسو ته ویلی په دې بوزنګویل کې مشکل جوړه سوه موټر ټکر یې وکړه موټر اوس هر څه وشوه اوس څوک نشته چې زنګ وهي او ته زنګ وهې نو وایي آیا ته به خپل کوارډینیشن نه مطلب خپل موقعیت صحیح ده کوم ځای کې چې ستا موټر اوس ولاړ ده آیا ته د دغه ځای راپور یا د دغه ځای موقعیت د خپل د ځای موقعیت
ته د پولیس ته یا مثال 112 ته او یا اطفائیې ته ورکوي او که نه ورکوي؟ هو بالکل ورکوي. او که چیرې دا خپل موقعیت ورته ورنکړي نو هغه دوی خو څه بزرګ نه ده چې هلکه حادثه په بوزنګویل کې شوې ده او بس ته زنګ ووهه هغه پوهېږي په خپل سر به راسي او هلته خلکو ته کومک وکړي. صحیح ده؟ نو د ده جواب به وي. Je suis témoin d'un accident. La première chose à faire est d'alerter les secours, réponse A, d'évaluer l'état des victimes, réponse B, de protéger la zone, réponse C, d'effectuer les gestes de premier secours, réponse D. ښه ملګرو وایي بیا هم je suis témoin d'un accident. La première chose à faire est. بیا وایي زه د یو حادثه یا د یو ټکر شاهد یم نو لومړی شی چې زه کوم هغه څه شی ده؟ الرت les secours. آیا زه به پومپیې یا 112 ته زنګ وهم؟ B. j'ai évalué l'état des victimes. او یا دا چې زه به د هغه مریض او یا د کوم سړی چې په موټر کې ژوبل ده یا ژوبله ده د هغه حالت به ارزیابي کوم یا ګورم. C. زه protéger le zone. او یا دا چې زه دغه ساحه محفوظ کوم. او D. d'effectuer des gestes de premier secours. او یا دا چې زه هغه ته اولیه کومکونه کوم. اولیه کومکونه ملګرو ډیر شیان ده، تاسو کولی شئ چې خپله چک کړئ په یوټیوب کې که چیرې تاسو ضرورت لرئ. که چیرې کوم ملګري رښتیا شوقمند او علاقمند د پخومي سکوخ ده بیا موږ ته ووایئ، په کومنټ کې واچوئ، خپل نظریات ولیکئ. زه به تاسو ته د هغه باره کې به زه ویډیو جوړ کړم، د هغه باره کې به تاسو ته ووایم چې کومک حوالیه کوم شیانو ته ویل کېږي. لکه مخکې چې ما تاسو ته په اولي او په دویمي سوال کې وویل چې یو څوک تنفس کوي او بېهوشه ده، کومه سي هغه اچوي، دا یو پخومي سکوغ یا کومک حوالیه ده. صحیح ده؟ نو داسې حالت کې ده. نو اوس دا څلور جوابونه یې موږ تاسو ته وښوده چې اکسیډنټ شوی ده. اول زه کوم کار وکړم؟ کله چې یو اکسیډنټ کیږي اولین کار دا ده چې تاسو به د هغه ساحه محفوظ کوئ. صحیح ده؟ اوس بیا اما مخکینی خبره ده به زه تاسو ته وکړم چې بیا به دوستان پوښتنه وکړي چې ولې ساحه محفوظ کوو. د مثال په توګه تاسو دا سړک کې روان یاستئ، د دې شاته دلته دوه موټر ټکر یې وکړ، دا موټر دلته لاندې خطا شو، بل موټر به دلته خطایي. اوس به تاسو اول کار څه کار کوئ؟ تاسو به د څلور کارونو نه اول کار چې کوئ دا ده چې تاسو دغه ساحه محفوظ کوئ. اوس به بیا تاسو چې څنګه زه محفوظ کوم؟ موږ سره کېدای شي دا سور ټیپ ونه وسیږي، دا سور شی وینئ چې دا سپین سور ده. په دغه حالت کې تاسو بهترین کار دا ده چې خپل موټر به د دغه حادثې مخې ته دې ځای کې چیرته دروئ، که د ښي خوا او که د چپ خوا. تاسو به خپل موټر دلته په داسې حالت کې دروئ چې که شانه بل موټر را روان وي هغه پوه شي چې دلته حتما کومه خبره ده. صحیح ده؟ نو د دپاره تاسو دا ساحه محفوظ کوئ چې بل موټر را نسي د دوی د پاسه بیا وانه وړي یا د دوی بل موټر را نسي د دوی موټر ونه وهي. نو ښه جواب څه شی شوه؟ سی. Lorsque les secours sont déjà présents sur le lieu de l'accident, je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. اوس ملګرو بیا هم اما پخوانۍ خبره ده، کله چې وایي دغه د سکوغ تاسو ته مخکې ویلي چې سکوغ کلمه مطلب دا ده چې د اطفایې خلک یا د هغه خلک چې موږ تاسو ته د لومړنۍ بیړې په پښتو کې ورته لومړنۍ بیړې ورته ویل کېږي. دوستانو کېدای شي زیاتر پښتانه زموږ تاسو په قد کې هغه خیر ده په دواړو حالت کې به ځان پوهېږي. لومړنۍ بیړنۍ حالت هغه حالت ته ویل کېږي چې هغه داسې یو حالت دی چې حادثه کېږي، خلک پکې زخمي یو څه او بل څه وي. صحیح ده؟ په دغه حالت کې وایي که چیرې دا پخومي سکوخ اوس دغه پخومي سکوخ دا کوم اطفایه او یا پومپیې خلک دلته وایي په ځای کې د مخکې نه را رسېدلی ده. اوس وایي زه خپل موټر ودروم دوی سره او که نه.
نو کله چې دلته دغه خلک رسېدلي دوی خپله پروفیشنل خلک ده. پروفیشنل مطلب دا ده چې هغه خلک په هر څه پوهیږي چې یو سړی څرنګه ژغوري، کومه چې خلکو ته کومک کوي، کومه چې خلک په دغه حالاتو کې د وینې تویېدو نه د مرګ نه راژغوري. نو تاسو به هلته نه درېږئ. صحیح شوه؟ ولې نه درېږئ؟ ځکه چې سړک بندوئ بیړه جوړیږي او ګډوډي جوړیږي. صحیح ده؟ بیا په دوهمه برخه کې چې ویل چې ژغلانتي آیا زه به خپل سرعت کموم؟ هو ملګرو، خپل سرعت کموئ، ډېر آهسته به د خلکو تر څنګه تېرېږئ. ځکه آهسته تېرېږئ چې امکان لري چې دا کوم د اطفایې کس ده او یا کوم زخمي دلته سړک نه وړاندې چېرته پرته یي او تاسو په موټر یې ونه وهئ. نو د دغه موضوع دپاره به تاسو ډېر په آهسته په انسانیت په دې څنګ نه تېرېږئ. نو خدای دې وکړي چې د جوابونو په مطلب او د سوال په مطلب پوه شوی اوسېږئ. Avant d'appeler les secours, j'évalue l'état des victimes. Réponse A. J'effectue les gestes de premier secours. Réponse B. Je couvre les victimes. Réponse C. Je sécurise la zone de l'accident. Réponse D. بیا هم ملګرو کله چې د دې نه مخکې چې وایي زه اطفایې ته یا پمپیې ته یا 112 ته زنګ ووهم، زه څه شی کوم؟ A. J'ai évalué l'état des victimes. آیا زه د هغه قرباني یا چا چې حادثه کړی زه د هغه حالت ارزیابي کوم؟ زه د هغه حالت ګورم؟ بالکل هغه به ګورئ چې هغه څنګه ده. هغه مثال خبرې وینه ترې نه ځي، هغه بېهوش ده، هغه مړ ده، هغه ژوندی ده، هغه بېهوشي حالت کې ده، هغه کوم حالت کې ده. صحیح ده؟ دې حالت ته j'ai évalué l'état des victimes، مطلب د هغه حالت به زه ګورم. یوه خبره j'ai effectué les gestes de premier secours، یا زه به هغه ته د لومړنۍ بیړنۍ کومکونه کوم. نه ملګرو، که چیرې تاسو پروفیشنل نه یاستئ، پروفیشنل نه مطلب دا ده چې تاسو په دغه شی یا دغه د لومړنۍ بیړنۍ حالت ټریننګونه کړی نه یي، تاسو دا کار کوی نه شئ او دا کار ته اجازه نه ورکول کیږي چې تاسو وکئ، پس دا به نه کوئ. صحیح ده؟ په سی جواب کې داسې ښودل شوی ده je couvre le victime. نو آیا زه به هغه کوم زخمي چې د سړک د پاسه پراته ده، موټر کې پراته ده یا هر ځای کې پراته ده، وینه ترې نه بهیږي، زه به هغه پټوم. دا به تاسو 100% کوئ. ولې کوئ؟ دا تاسو ځکه کوئ کله چې یو انسان نه وینه بهیږي. صحیح ده؟ مطلب دا ده یو سړی وینه ضایع کوي، موټر یې ټکر وکړ، خپه یې ماته ده، د خپې نه یې وینه روانه ده، د وینه د وتو په حالت کې ده، د دې بدن د یخېدو حالت کې راځي. ښه، د دې بدن چې یخېدو حالت کې راځي د دې به یخ کېږي. صحیح ده؟ نو هغه بهترین کار به څه شی چې تاسو دلته کوئ؟ د دې بدن به پټوئ. صحیح ده؟ د هغه د پاسه که مثال د خبرې اول خو زیاتره موټرو کې داسې یو شی چې داسې یو غټ څادر غونته څه ورته وایي، څادر غونته زرورقي، زرورق باندې خو ټول پوهېږئ، زرورقي، هغې سره به یې تاووئ، هغې سره به یې پټوئ. که چیرې هغه امکانات نه وي، تاسو سره خپل جاکټ یا کوم بل څه شی هغه پرې واچوئ، هغې سره یې پټ کړئ. نو سی جواب صحیح ده. ورپسې je sécurise le zone d'accident، او زه به کوشش کوم چې دغه ساحه د اکسیډنټ محفوظ کومه. نو بیا هماغه مخکینی خبره مې ده، تاسو ته مخکینی سوال کې ما وویل چې تاسو به دغه ساحه محفوظ کوئ. هغه به تاسو کومه سي محفوظ کوئ؟ د کوم لوري نه چې موټر راځي هغه مخې ته به ته خپل موټر دروئ، د هغه مخې ته خپل موټر دروئ، نه پرېږدئ چې بل موټر د دوی موټر د پاسه راسي او د دوی موټر بیا دوباره ووهي. صحیح ده؟ نو دی جواب هم صحیح ده. ما ګورئ ملګرو، بیا هم د پخوا په شان تاسو سوالونو ته کوشش وکئ، که یو جواب، دوه جواب، درې جواب، هر څومره جوابونه چې تاسو ته ښه ښکاري هغه انتخاب کړئ. دا ملګرو کولی شئ چې تاسو بیا هم د پخوا په شان ویډیو ودروئ او ټول ټکی په ټکی سره دلته په فرانسوي هم ولولئ. En l'absence de formation aux gestes de premier secours, je peux effectuer un massage cardiaque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Utiliser un défibrillateur automatisé. Oui, réponse C. Non, réponse D.
ښه ملګرو ګورئ بیا پوښتنه داسې شوې ده en l'absence des formations au geste premier secours je peux effectuer un massage cardiaque داسې سوال شوی ده داسې یو مثال داسې یو څوک د مریض ده هغه باندې د قلب حمله راغلی صحیح ده د هغه زړه باندې حمله راغلی او هغه داسې حالت کې پرته ده یا پروت دی اوس وایي زه به ده سره څه کوم آیا وایي زه او په دغه حالت کې تاسو ګورئ چې هغه د اطفایې یا د پمپیې خلک نشته صحیح ده که نه وایي آیا زه به هغه ته یو مساج کاردیاک ورکوم نو مساج کاردیاک چی ته ویل کېږي ملګرو مساج کاردیاک یعنی هغه مساج زه به تاسو کومه سي پې پوهېږم مساج ورکول ته ویل کېږي صحیح ده هغه نرم چې یو ځای دې سولایې یا مثال د خبرې ټکر کوي صحیح ده نو دا اوس دا فکر وکړه دا کوم سړی یا کومه ښځه یا کومه جنۍ چې پرته ده دا اوس بېهوشه ده او د ده قلب مشکل لري تاسو به څه کوئ تاسو به د ده به دا سینه داسې موږئ دا سولوئ او یا به داسې آهسته آهسته ورته فشار ورکوئ دې ته مساج کاردیاک وایي ښه نو تاسو که چیرې داسې یو څوک وینئ چې بېهوشه پرته ده یا بېهوش پروت دی نو ده ته به اولی کار دا ده چې پوهیږي چې د ده قلب د حرکته پاتې ده دا کار به کوئ ورته مساج کاردیاک به ورکوئ صحیح ده په دوهمه بخش کې دا سوال شو j'ai utilise défibrillateur automatisé آیا وایي که چیرې ما سره دیفیبریلاتور دا کومه سي ماشین ده دا داسې یو ماشین ده چې ما تاسو ته دلته د عکس راخیستی دا تاسو ګورئ کله چې یو چا باندې د قلب حمله راسي دا لکه تاسو به ځینې فلمونو ویډیوګانو په ډرامو کې به کتلی یې که نه فلمي سټایلونه به تاسو کتلی کله چې یو څوک بېهوشه کېږي بیا هغه برقي شی چې په سینو یې کېږدي یا ټکان ورته ورکړي د برق که نه دغه ته دیفیبریلاتور وایي دیفیبریلاتور دغه ماشینونه یې ده چې خرڅېږي بازار کې پیدا کېږي هر ځای کې که چیرې اتومات وي تاسو سره تاسو به هغه داسې وازوئ ګورئ دا وګورئ هغه کې داسې دوه دانې پلیټونه یا داسې دوه دانې چسپونه وي هغه یو دلته د قلب د پاسه ږدي دلته د بلې د سینې لاندې ږدي او دلته بټن لري دا خپله درته دا ماشین بیا درته وایي چې دا زما دا بټن کېکاږه یا دا شی وکړه دا شی وکړه کله چې دا ته ږدې او دا اتوماتیکي یعنی اتوماتي دا په خپله نور باقي مانده کار کوي صحیح ده نو وایي که چیرې داسې یو څوک پرېوتو او د قلب یا د زړه حمله پرې راغی اوله خبره دا ده چې ته به ورته مساج ورکوې دوهمه خبره که چیرې تاسو سره اتوماتیک دغه ماشین اوسیږي نو ته به هغه استفاده کوې صحیح شوه بیا هم کله چې تاسو هغه استفاده کوئ ګورئ سی ام یو هغه تاسو سره هم کومک کوي چې مثال د خبرې که چیرې تاسو سره دا دیفیبریلاتور اتوماتیک اوسیږي که نه او تاسو سی ام یو ته زنګ ووهئ او سی ام یو به تاسو ته به وایي چې مثال تاسو کومه سي کېدی هلته کوم پلیټ کوم سینې باندې یې کېده کوم پلیټ د سینې لاندې یې کېده او کومه سي کوم بټنه کېکاږه هغه بیا ټول معلومات درته درکوي تر څو چې هغه دوی رارسیږي صحیح ده J'alerte les secours après avoir protégé les lieux d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'aller voir les victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. بیا ملګرو اما مخکینی سوالو په سلسله ده j'alerte les secours دنه وایي زه به هغه پومپیه یا 112 یا اطفایې ته زه به احوال ورکوم یا زنګ به وهم après avoir protégé les lieux de accident د دې نه وروسته چې ما د دې اکسیډنټ ځای محفوظ کړ نو د ځای محفوظ کول دپاره ما تاسو ته ویل چې څه شی کوو خپل موټر به د هغه اکسیډنټ موټرو مخې ته به دروو تر څو چې د خلکو ته نور صدمه یا حادثه ونه رسیږي صحیح شوه avant d'aller voir les victimes نو یو خو دا خبره ده چې تاسو به هغه ځای محفوظ کوئ بیا به زنګ وهئ
دوهمه خبره دا ده چې وایي آیا زه به هغه avant aller voir le victime د دې نه مخکې چې زه هغه victime یا هغه قرباني یا هغه څوک چې زخمی ده د هغې نه مخکې به زه ورته زنګ وهمه نه تاسو به ځئ هغه زخمی به ګورئ چې څه مشکل لري وینه ترې بهیږي سر یې ماته خپه یې ماته لاس یې ماته بېهوش ده په هوش ده څه حالت کې ده با له هغې نه به ته زنګ وهې د دې جواب به تاسو ته نه وي ښه دوستانو دا زموږ تاسو 10 سوالونه وو چې دا ټول د پخومي سکوخ او یا دا چې د لومړنۍ بیړنۍ حالاتو په باره کې ده نو زموږ تاسو درس دلته پای ته ورسېدو که چیرې دوستانو دا زموږ درس تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی نو یو لایک یو کومنټ یو خپل نظریه پازیټیو نیگیټیو مثبت منفي خیر ده انتقاد پیشنهاد هر څه چې موږ ته ولیکئ او خدای دې وکړي چې ستاسو درس خوښ شوی تر بیا درسه پورې تاسو په خدای پاک سپارم خدای پامان